افغانستان له آیلینډ سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه وګټله او سیریز یې مساوي کړ چې په دغه لوبه کې ځینې ریکارډونه هم جوړ شوي دي او د لوبې ګټلو وروسته ګلبدین نه یې په خپلو خبرو کې کومو ټکو ته یادونه کړې ده او همداشان په پرونۍ لوبه کې نبي ساخیل ولې نه ولوبېدو دا ټول په دغه ویډیو کې خو مخکې له دې چې ټول معلومات درکو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ تر څو د سپورټي معلوماتو څخه په وخت سره خبر شئ د افغانستان او آیلینډ ترمنځ دوهمه یو ورځنۍ لوبه چې د آیلینډ په بیلفیسټ ښار کې ترسره شوه آیلینډ د پچې په ګټلو لومړی افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه افغانستان په ټاکلو 500 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې جوړې کړې او آیلینډ ته یې د 306 منډو هدف کېښود افغانستان که څه هم په لومړیو کې د نورعلي زدران ویکټ زر له لاسه ورکړه خو د محمد شهزاد او د یووالي بیټسمن رحمت شاه ترمنځ په دوهمه ویکټ ستره ملګرتیا ترسره شوه شهزاد په 88 توپونو د 14 څلوریزو په مټ 101 منډې جوړې کړې نوموړي په دې لوبه کې خپله شپږمه سلیزه او همداشان 3000 منډې هم بشپړې کړې رحمت شاه بیا په 90 توپونو د 7 څلوریزو او 1 شپږیزې په مټ سره 2 منډې جوړې کړې نوموړي په دې لوبه کې خپله 14مه نیمه سلیزه هم بشپړه کړه همداشان حشمت الله شهیدي 40 او نجیب الله زدران بیا په وروستیو کې په 33 توپونو د 7 څلوریزو او 3 شپږیزو په مټ سره 18 سوځېدلې منډې وکړې او افغانستان هدف یې له 300 پورته کړ د یاد هدف په مقابل کې آیلینډي اوپنرانو هم ښه پیل نه درلود چې سر بیټسمن جیمز مکالم یې په 3 منډو او دولت زدران د بالینګ ښکار شو خو وروسته آیلینډ بیټسمنانو ښه ملګرتیا روانه کړې وه د لوبډلې مشر ګلبدین نایب دغه ملګرتیا ماته کړه بیل بیرني په 10 او د آیلینډ لوبډلې تجربه کاره بیټسمن یې سټرلینګ په 500 منډو وسوځېده د سټرلینګ د سوځېدو وروسته آیلینډي بیټسمنان په کریس پاتې نه شول او په وار ویکټ له لاسه ورکړې بالاخره ټوله لوبډله یې په 1.2 اورونو کې د 109 منډو وسوځېده او سیالي د 116 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته بایلوده د یادولو ده چې په دې سیالۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مشر ګلبدین نایب د خپل کرکټ په تاریخ کې ښکلې توپ اچونه ترسره کړه او په 9.2 اورونو کې 43 منډې ورکړې او 6 لوبغاړي یې وسوځول د بالینګ په برخه کې ګلبدین ترڅنګ دولت زدران افتاب عالم او رحمت شاه په یو لوبغاړي سوځېدلو بریالي شول د دوه یو ورځنیو لوبو سیریز غوره لوبغاړی پارسټینګ ونومول شو هغه وویل موږ باید دغه سیریز ګټلی وای موږ ونه شو کولی چې وړاندې ویکټې واخلو تر څو دوی د فریشر سره مخ کړو زه مطمئن یم خو بیا هم له دې خوښ یم د یادولو وړ ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به له دې وروسته انګلستان ته روانه شي او هلته به له پاکستان او انګلستان سره تمریناتي لوبې ترسره کړي لومړی تمریناتي لوبه به د مۍ په 24مه نیټه د سیال هیواد پاکستان خلاف ترسره کړي او دوهمه سیالي به د مۍ په 26مه نیټه انګلستان خلاف ترسره کړي او د لوبو ګټلو وروسته ګلبدین نایب وویل خوښ یم چې د سیریز وروستۍ لوبه په کامله توګه په ښه ډول پای ته ورسېده تیره لوبه کې آیلینډ ډېره ښه لوبه وکړه او په دې لوبه کې موږ ښه لوبه وکړه او د ښې لوبې کریډیټ خپلو لوبغاړو ته ورکوم موږ ته اوس سترې سیالۍ را روانې دي موږ په سکاټلینډ او آیلینډ کې ښه تیاری درلود په دې هیله چې نړیوال جام کې هم ښې لوبې ترسره کړو او همداشان محمد شهزاد محمدي لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په 3 ورځنیو سیالیو کې د 5 سلیزو په مټ 3000 منډې جوړې کړې همداشان په پرونۍ لوبه کې د نبي ساخیل د نه لوبېدلو دلیل ښکاره شو ویل کېږي چې نوموړی د ښي لاس د شهادت ګوتې د ټپي کېدو له کبله په پرونۍ دویمه 500 اوریزه لوبه کې نه لوبېده افغان کرکټ بورډ بیا په پرونۍ سیالۍ کې د نبي ساخیل د نه لوبېدو او ټپونو نوعیت او جدیت په اړه څه نه دي ویلي نبي ساخیل په خپل کرکټ تاریخ کې لومړی ځل لپاره د ټپونو له امله کومه 500 اوریزه لوبه نه لوبوي او دویم ځل دی چې د افغانستان لپاره په کومه 500 اوریزه سیالۍ کې شتون نه لري